او بل ما تاسو ته وویل ډاکټر صاحبانو د هایپر پاراتایرویډیزم تر څنګ هایپوپاراتایرویډیزم هم د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو. هایپوپاراتایرویډیزم بیا دې ته وایي چې د پاراتایرویډ هارمون سویه په وینه کې ښکته سي ډاکټر صاحبانو. دغه هم په درې ډوله ده ډاکټر صاحبانو، لکه پرایمري هایپوپاراتایرویډیزم، سیډو هایپوپاراتایرویډیزم او بل سیډو هایپوپاراتایرویډیزمز. سیډو دوه وارې پکې تکرار شوی. صحیح سو دا درې سره حالتونه چې تاسو ته وایم. پرایمري هایپوپاراتایرویډیزم دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې ستونزه بل ځای کې نه خپله په پاراتایرویډ غوده کوي، یعنې د پاراتایرویډ اکثره انساج سي تخریب سي، له منځه ولاړ سي او پاراتایرویډ هارمون جوړ نه کړي، نو بالاخره دغه حالت موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ پرایمري هایپوپاراتایرویډیزم. مثلا په کومو وختونو کې لکه مثلا د جراحي په وخت کې، مثلا تایرویډکټومي چې خلک کوي پاراتایرویډ ګلینډ ورسره یوسي. صحیح سو د جراحي په واسطه باندې ریموو سي. مثلا پاراتایرویډ خپل د جراحي په واسطه باندې ایسته کیږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو یا هم مثلا بعضې وخت ډاکټر صاحبانو د مختلفو سرطانونو دپاره د غاړې مختلف انساج ایسته کوي او په یغو کې ډاکټر صاحبانو پاراتایرویډ غده هم ورڅخه له منځه ولاړ سي. نور ډاکټر صاحبانو بعضې وخت کیدای سي چې ځینې اوټو امین ناروغیانې هم وي چې ځینې اوټو انټیباډیانې په خاص توګه سره د پاراتایرویډ د چیپ حجراتو پر ضد وي، یا مثلا واټر کلیر سیل پر ضد وي، یا د اکسیپیل حجراتو پر ضد وي. په دغه وختونو کې دغه رامنځته کېږي هایپوپاراتایرویډیزم، ځکه چې تایرویډ غده تر څه لاندې راځي ډاکټر صاحبانو؟ تر حملې لاندې راځي دغه اوټو انټیباډیانو، او په نتیجه کې یو حالت رامنځته کېږي. یعنې په دې کې سوال نشته چې په پرایمري هایپوتایرویډیزم کې ستونزه خپله په په پاراتایرویډ ګلینډ کې دی ډاکټر صاحبانو. کلینیکل فیچرز یې ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې چې موږ تاسې وګورو څه شي به وي. هغه کسان چې پاراتایرویډ هارمون یې کم وي، هغه کسان اکثره ډاکټر صاحبانو کلشیم به یې په وینه کې لوړېږي که ښکته کېږي؟ ښکته به سي. د دغو خلکو په وینه کې کلشیم کم، یعنې هایپوکلشیمیا لري، او فاسفیټ په ډاکټر صاحبانو برعکس په وینه کې لوړ سي. دا یعنې دغه دواړه حالتونه چې دي د هایپر پاراتایرویډیزم خلاف برعکس حالت وي. نو هایپوکلشیمیا، هایپر فاسفیټیمیا او همدارنګه ډاکټر صاحبانو هایپوکلسیوریا په ادرار کې به بیا برعکس کلسیم لیول کښته سي. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو په دغه کسانو کې نیورومسکولر اریټیبیلیټي لیدل کېږي، ټیټاني لیدل کېږي. کلسیم کله کښته سي، پینفول کنټرکشن اف د فینګرز خصوصا داسې قسم د ګوتې داسې راته سوي دي، خصوصا په دغو ښځو کې سخت درد کوي ډاکټر صاحبانو. یو یې داسې کنټرکشن کړی وي او بل سره کم کوي، سخت درد کوي، د لاسونو یې داسې نیولې ته ټیټاني وایي. خاص توګه سره په ښځو کې د حالت لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. بل څه دی ډاکټر صاحبانو؟ کلسیفیکیشن آف لینس اینډ کاتاراک فارمیشن. په سترګه کې اکثره وخت دغو خلکو کاتاراک جوړېږي، نه دا په سترګه کې ګل چې ورته وایي، او کلسیفیکیشن پکې کېږي ډاکټر صاحبانو. کارډیاک کنډکشن اکټیویټي کمیږي ډاکټر صاحبانو، غیر نارمل کېږي. ډیسارډر اف سینس ډیو ټو انټراکرینل کلسیفیکیشن، خپله په دغه کې کلسیفیکیشن صورت نیسي اکثره وخت هایپوکلشیمیا دغه په وخت کې ډاکټر صاحبانو، هایپوپاراتایرویډیزم په وخت کې، سینس کې، او اب نارملټي ټیت غاښونو کې هم غیر نارمل حالتونه لیدل کېږي. کاږه واږه غاښونه وي د دغو کسانو. پرایمري هایپوتایرویډیزم خو تاسې وپېژندل. راځو سیډو هایپوتایرویډیزم ته ډاکټر صاحبانو. سیډو هایپوتایرویډیزمز، سیډو هایپوتایرویډیزم بیا دې ته وایي چې سره له دې چې په وینه کې د پاراتایرویډ هارمون سویه نارمل وي، خو بیا هم دا کسان د څه شي اعراض ولایم لري؟ د هایپوپاراتایرویډیزم. دې ته په دې خاطر سیډو هایپوتایرویډیزم وایي. نسواس پوه سره له دې چې یو کس د هایپوپاراتایرویډیزم اعراض ولایم لري، خو که چېرته تاسې تر ټولو لومړی معنا چې ورته کوئ هغه به څه شی وي؟ د پاراتایرویډ هارمون لیول به وي. که چېرته د پاراتایرویډ هارمون لیول معاینات ورته وکړئ، هغه به په وینه کې سره کمې نارمل به وي. نو د دې مطلب څه شی سو ډاکټر صاحبانو؟ سره له دې چې په وینه کې پاراتایرویډ هارمون شته، خو انساج د هغو په مقابل کې غبرګون نه ښیي، یعنې ځواب نه وایي. صحیح سو؟ یعنې ټیشو سنسیټیویټي د دغو هارمون په مقابل کې په کوم ځایونو کې چې دی میکانیزم کار کوي، لکه په کوم ځای کې ډاکټر صاحبانو؟ په انټسټاین، په پښتورګو او په هډوکو کې کار نشي کولی. خلاصه ده هغه دې ته ځواب نه وایي، او دغسې حالت رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو. د دې سبب معلوم نه دی ډاکټر صاحبانو، خو تر ټولو غټ سبب یې کېدای شي چې په انهیریټډ ډول سره ځینې کسان داسې جوړي. مثلا پاراتایرویډ هارمون ده که نه، دا هارمون باید په مقابل کې یو شی ولري اخوځه، خو هغه اخوځي په ځینې کسانو کې په اوټوسومل ډول سره، یا مثلا ممکن یا ډاکټر صاحبانو یا په ارسي ډول سره، په یغو کسانو کې اخوځي غیر نارمل جوړیږي. خدای دې وکړه که به مثلا دغه
کولپ کې مثلا ډاکټر صاحبانو مثلا خدای دې وکړه په دروازه کې 2000 کولپه نه وي خو چې کلي ورباندې جوړه نه وي نو هغه دروازه خلاصېږي نه خلاصېږي نو بالاخره به دغسې حالت سره موږ تاسې مخ کې شو دغه پیښه اکثره وخت په ښځو کې ډاکټر صاحبانو دا هم عام دی ډاکټر صاحبانو ما ته سره لدی چې دا د هایپوپاراتایرویډیزم اعراض او علائم لري د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو دغه ښځې اکثره وخت ښکته پاتې کېږي ځکه دا په ماشومتوب څخه لا شروع کېږي د حالت یعنې شارټ سوچر لري صحیح سو د شارټ سټیچر چې ته وایي قد یې کوچنی وي شارټ میټاکارپل لري میټاکارپل اډوکې سره کمې ډاکټر صاحبان کوچني لاسونه یي میټاټارسل لري ډاکټر صاحبانو چې پښې هم کوچني دي دغو ښځو فلټ نوز پزه یې هم سره کمي زردالو رقم داسې پیته پزه لري دا ښځې راوند پیس لري مخ یې ګرد وي ډاکټر صاحبانو او ملټیپل اګزوسټوسیس لري ډو یو نو اګزوسټوسیس په غیر نارمل ځایونو کې اضافه اډوکې جوړ شوي خو خاص توګه سره په لاسو په ورغوو کې او د پښو په پلانټر سرفیس کې اکثره وخت هغه کار کېږي صحیح سو نو دا چې د پاراتایراید هارمون په مقابل کې دا کسان اکثره دغه نه لري ډاکټر صاحبانو جواب نه وایي نو کېدای شي چې دا کسان هایپر کلشیمیا یا هم هایپوکلشیمیا ولري او یا هم کېدای شي چې هایپر فاسفټیمیا ولري په ځینې اوقاتو کې سره لدی چې ډاکټر صاحبانو جواب نه وایي خو کېدای شي چې دا کسان شی ولري هایپوکلسیمیا ډاکټر صاحبانو سوري هایپر کلسیوریا او تر ټولو وروستی ټاپک ډاکټر صاحبانو سیډو هایپوپاراتایرویډیزم سیډو هایپوپاراتایرویډیزم سیډو هایپوپاراتایرویډیزم بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې دغه کسان بالکل داسې اعراض لري لکه د سیډو هایپوپاراتایرویډیزم په استثنا د دې چې ناروغان چې لري ډاکټر صاحبانو هایپوکلسیمیا نه لري او همدارنګه هایپر فاسفټیمیا هم نه لري په دې خاطر دې ته چې وایي سیډیز یعنی په کاذب کې پسې کاذب سي سړی ناپسې ورک سي ګوري دا واقعا هم ډېر چیلنجبل حالتونه دي چې یو چاته تشخیصوي چې ته سیډو هایپوپاراتایرویډیزم لري نه دا سره لري چې داسې اعراض لري لکه د څه شي لکه د سیډو هایپوپاراتایرویډیزم خو د هغو تر څنګ ډاکټر صاحبانو په دغو کې څه نه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو هایپوکلشیمیا او هایپر فاسفټیمیا هم نه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او دا کسان یو بل کار چې لري ډاکټر صاحبانو مثلا په سیډو هایپوپاراتایرویډیزم کې بیا موږ تاسې پوهېدو چې د پاراتایراید غدې دغه میکانیزم داسې و چې د پاراتایراید هارمون مقابل کې انساجو ځواب نه ویل په دې کې بیا اکثره انساج جواب هم وایي ډاکټر صاحبانو د هغوی په مقابل کې جواب هم وایي صحیح سو نو موږ تاسې داسې هم ویلی سو چې دا هایپوپاراتایرویډیزم دا البته سیډو هایپوپاراتایرویډیزم خو کومه حالت یې ده انکمپلیټ حالت یې ده صحیح سو چې وروسته ممکن دغه قسم بالکل داسې اعراض غوره کړي لکه د سیډو هایپوپاراتایرویډیزم دا بند کړه